ویستلې توره. د اسلام د هغه اتل کیسه چې په وړاندې د روم او فارس امپراتورۍ د اطاعت سرونه خم کړل. هو د هماغه اتل کارنامو ډک داستان چې په ایمانی قوت او سالم قیادت یې د ظلم او جبر لښکرې ماتې کړې. خالد بن ولید رضی الله عنه چې د نړۍ ستر قومندانان یې له جنگي تکتیکونو ګوته په غاښ کړل. ویستلې توره ناول تاسو ته ښایي چې خالد بن ولید رضی الله عنه څوک و، اسلام ته یې څه ورکړل او موږ ته یې څه پیغام پرېښی. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. ویستلې توره. د حماسو تمځای داستانی او ادبی خپرونه. تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې رک روغ به یاستئ او د ژوند چارې به مو تر دې مهاله په خیر را رسولي وي. درنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې مو راسره د ویستلې تورې ناول 55مه برخه واورېدله او په نننۍ خپرونه کې به راسره د دې ناول 56مه برخه واورئ. مخکې له دې چې نوې برخه پیل کړو، په سر کې هم د تېرې برخې څو په زړه پورې او جالبې صحنې اورو. واخیست او د اوبلا په لوري وخوځېد. قارن بن قریانس د هرمز د مرګ چې واورېد هک پک پاتې شو. هغه د دې پوښتلو جرأت هم ونه کړ چې هرمز څنګه ووژل شو. خالد رضی الله عنه وویل، که دا تښتېدلي پوځیان ژوندي لاړ شي نو څه ته خپله فتحه مکمله ګڼي؟ موسی بن حارثه وویل، په الله جل جلاله قسم د ولید زویه، ما ته یوازې د حکم ضرورت دی. خالد رضی الله عنه وویل، ته لاړ شه، 2000 سواره له ځان سره بوزه او له زیاتو څخه زیات ایرانیان ونیسه او رای وله، او څوک چې مقابله وکړي هغه ووژنه. د موسی بن حارثه لپاره د ایرانیانو د تعقیبولو او د هغوی د نیولو کار سخت شوی و، ځکه چې ایرانیان ډلې ډلې شول او خواره شول. بیا هغوی یوازې شول او په تیښته شول. د موسی بن حارثه یو ورور معنا له هغه سره و. موسی بن حارثه هغه ته وویل، معنا، آیا ته نه وینې چې زه د ایرانیانو شاته راغلی وم او زه دې کلا تم کړم؟ معنا وویل، زما د پلار زویه، په ما باندې اعتماد وکړه او مخکې لاړ شه، ما ته لږ سواره راکړه، بیا وګوره څوک په کلا ورخیږي. هیڅ مورخ د سورو صحیح شمیر نه دی لیکلی چې موسی خپل ورور ته ورکړ او ترې لاړ. د ځینو مورخینو لیکلو څخه ښکاري چې د سورو شمیر له 400 څخه زیات نه و. معنا په همدې سورو سره د کلا محاصره وکړه. معنا له هغه څخه په زیات اوچت غږ سره وویل،
موږ مسلمانان یو، موږ د جګړې له ډګر څخه په تښتېدلو فارسیانو پسې راغلي یو. که تا په کلا کې هغو ته پناه ورکړې وي نو هغه موږ ته حواله کړه. موږ له د فارس شهنشاه اردشیر د اور د غونډارې په څیر کېدلو او په قهر او غضب په ګرځېده. هغه ته په هرمس باندې قهر راتلو. چا چې مرسته غوښتلې وه له مرستې لیږلو څخه وروسته لا تر اوسه هغه ته څه اطلاع ترلاسه شوې نه وه چې د جګړې د ډګر څه صورتحال دی. هغه چې په دربار کې کېناستلو نو ژوندی قهر او غضب ګرځېدلی و. په ماڼۍ کې چې هغه چیرته هم اوسېدلو په دې کیفیت کې به و چې په ناسته ناسته به اوچت درېدلو. چابک چابک به یې قدمونه وهل او بدون له وجې به یې په چا باندې قهر او غصه کوله. په هغه ورځ هغه په باغ کې قدم وهلو کله چې هغه خبر ورغی چې د قارن قاصد راغلی دی. د دې په ځای چې هغه قاصد راغوښتلی وای هغه د قاصد په لور روان شو. اردشیر پوښتنه وکړه آیا قارن هغه در پښو لاندې ځپلي دي؟ قاصد وویل د فارس شهنشاه زه بخښنه غواړم، د شهنشاه غلام ښه خبر نه دی راوړی. اردشیر پوښتنه وکړه څه قارن هم مرسته غوښتلې ده؟ قاصد وویل نه، د فارس شهنشاه سالار هرمز د مسلمانانو له لاسه وژل شوی دی. اردشیر په حیرانتیا سره وویل وژل شوی دی؟ آیا هرمز هم وژل کېدلی شي؟ نه دا غلطه ده، دا دروغ ده. هغه په قهر او غضب له قاصد څخه پوښتنه وکړه تا ته دا پیغام چا درکړی دی؟ قاصد وویل سالار قارن بني قریانس. زموږ 2 سالاران قواز او انوشجان په شاشب و او راتلل. نور لښکر هم چې ژوندی و یو 2 د هغه شاته راتلل. د معقل سیند په څینډو هغوی په راتلو کې له موږ سره مخامخ شول. هغوی وویل چې سالار هرمز مسلمانان د ځانګړې سیالۍ لپاره راوبلل. نو د هغو سالار خالد زموږ د سالار مقابلې ته راغی. سالار هرمز خپل ساتونکي یوې خوا ته پټ کړي وو. هغوی د مسلمانانو سالار محاصره کولو او هغه یې وژلو. هغوی هغه په محاصره کې راوستلی هم و، مګر له کومې خوا څخه د مسلمانانو یو سپور په ډېره تیزۍ سره آس را په منډه کړی و. د هغه په یوه لاس کې برچا او په بل کې توره وه. په لیدو کې هغه د سالار هرمز 6-8 ساتونکي له منځه یوړل. په عین همدې وخت کې د مسلمانانو سالار خالد بن ولید رضی الله عنه سالار هرمز راوغورځولو او په چاړه یې هغه له منځه یوړ. اردشیر ټیټ شو او هغه کرار د ماڼۍ په لورې روان شو. کله چې هغه ماڼۍ ته ورسید نو هغه داسې په دیوال لاس ونیوه لکه هغه ته چې مصیبت رسېدلی وي او له لوېدو څخه د ژغورلو لپاره هغه دیوال نیولی دی او د هغه په مرسته روان وي. لږ ځنډ وروسته په ماڼۍ کې داسې چغې او منډې رامنډې پیل شوې. طبیب په منډه راغی. په اردشیر باندې د کومې ناروغۍ ناڅاپي حمله شوې وه. دا د صدمې اثر و. د فارس شهنشاهي له ماتې سره ناشنا وه. هغو ته لومړی وار ضربه د رومیانو په لاس ورکړه شوه او د فارس شهنشاهي له څه برخې څخه بې برخې شول. اوس هغې شهنشاهۍ ته د هغه قوم له لاسه زخم ورکړی شوی و، کوم چې اردشیر هیڅ قوم نه شمېرلو. د اردشیر لپاره دا قارن بني قریانس لا تر اوسه پورې د معقل د سیند په غاړه کې و. هغه هلته دومره ورځې د دې لپاره تېرې کړې چې د هرمز د تښتېدلي پوځ قمندانان او سپاهیان لا تر اوسه پورې راتلل. قارن هغوی په خپل پوځ کې شاملول. د هرمز 2 سالاران قباز او نورجان له همده سره وه. هغو د خپلې ماتې د انتقام د اخیستلو عهد کړی و. د هغو په وینا قارن په پرمختګ کې له احتیاط څخه کار اخیست. د پاتې کېدو په دوران کې د هغه جاسوسانو هغه ته خبرونه ورکول چې د مسلمانانو مشغولتیا او د هغو عزایم څه دي.
له دې خبرونو څخه هغو ته یقین شوی و چې مسلمانان بیرته نه ځي بلکې مخې ته راځي. خالد رضی الله عنه د سلاسل د جګړې له ګټلو څخه وروسته د کاظمه او بلا او وړو وړو سیمو انتظامی کارونه په خپل لاس کې نیولي وو. کله چې هغه دې سیمو ته لاړ نو د هغې ځای مسلمانانو په چغو چغو کې اسلام دې ژوندی وي او د مدینې خلافت دې تل وي نارې لګولې وي. هغه ډېره شنه او ښېرازه سیمه وه. ښځو د خالد رضی الله عنه او د هغه د ساتونکو په لار کې ګلان واچول. د دې سیمې مسلمانانو ته له ډېرې اوږدې مودې وروسته د ایرانیانو له زور زیاتي څخه نجات ترلاسه شوی و. خالد رضی الله عنه ته د څو ښځو غږونه تر غوږو شوي وو. آیا ته زموږ د عصمتونو انتقام اخلې؟ زموږ د ځوانو زامنو د وینو انتقام دا یو شور غږونه وه او خالد رضی الله عنه له هغه شور څخه تېرېده او روان. خالد رضی الله عنه د هغه ځای مسلمانانو ته وویل موږ د بیرته تلو لپاره نه یو راغلي، موږ د انتقام اخیستلو لپاره راغلي یو. د مسلمانانو یو وفد خالد رضی الله عنه ته وویل چې د دې سیمې په غیر مسلمو باندې هغه اعتبار او اعتماد ونه کړي. دا ټول د فارسیانو مرسته کوونکي دي. مجوسیانو تل زموږ په خلاف مخبري کړې ده. زموږ زامنو چې کله د فارسیانو په کوم پوستې شواخون وهلو نو مجوسیانو به مخبري کوله او زموږ زامن به یې نیول. خالد رضی الله عنه حکم ورکړ ټول عیسیان او یهودیان ونیسئ او له مسلمانانو څخه چې څوک اسلامي لښکر ته راتلل غواړي رادي شي. خالد رضی الله عنه ته ځواب ورکړ شو هغوی له موسنا بن حانثه سره تللي دي. بې له ځنډه د مجوسیانو او نورو غیر مسلمو نیول او عذاب ورکول پیل کړل. له هغو څخه یوازې هغه کسان جنګي قیدیان وګرځول شو د چا په اړه چې رښتینې شهادت ترلاسه شو چې هغو د مسلمانانو په ضد جنګي کاروایانې کړې وي یا یې مخبري کړې وه. د نظم او نسق لپاره یې خپل څه کسان په کاظمه کې پرېښودل. خالد رضی الله عنه مخکې لاړ. اوس د هغه د پرمختګ رفتار تیز نه و ځکه په کوم ځای کې له ایرانیانو سره د جګړې امکان و. خالد رضی الله عنه خپل جاسوسان چې د هغې سیمې مسلمانانو مخکې ښي او چپ لوري ته لیږلي وه. موسنا بن حارثه همداسې پر مخ روان و. هغه غوښتل چې د معقل د سیند څخه تیر شي مګر له لرې څخه هغه ته د ایرانیانو لښکر نظر ته راغی. هغه ډېر لوی لښکر و. له موسنا سره له 1,500 څخه څه زیات کسان و چې ټول سواره وو. په دومره لږ شمېر سره له موسنا له ایرانیانو سره ټکر نه شو کولی. د موسنا یو ملګري وویل موږ باید له همدې ځایه بیرته په شا لاړ شو. دا لښکر موږ په محاصره کې راولي، ختمولی مو هم شي. موسنا وویل د پوهېدو کوښښ وکړه. که موږ شاته لاړ شو نو د فارسیانو حوصلې اوچتېږي. زموږ سپه سالار خالد رضی الله عنه ویلي و چې مخکې له دې چې د فارسیانو له زړونو څخه زموږ ویره ختمه شي موږ په هغو باندې هر وخت حملې کوو. موږ ته خپل دهشت برقرار ساتل پکار دي. زه د اور د دې عبادت کوونکو پوځونو ته دا تاثر ورکوم چې موږ د خپل لښکر اپلټلی یو. که جنګېدلو ته ضرورت پیښ شو نو له هغو سره هغه جګړه کوو چې له یوې مودې څخه یې ترسره کوو. وار وکړه او وتښته. آیا تاسې داسې جګړه نه شئ کولی؟ موسنا یو سپور راوغوښت او دا خبره یې ورته وکړه. آس ته پونده ورکړه. سپه سالار خالد رضی الله عنه به په کاظمه یا اوبله کې وي. هغه ته ووایه چې د معقل د سیند په غاړه د فارس یو لښکر دمه کړې ده. هغه ته ووایه چې زه هغه لښکر مخکې راتلو ته نه پرېږدم او ستا را رسېدل ضروري دي. خالد رضی الله عنه له مخکې څخه له کاظمې څخه را روان شوی و. هغه ته د آسونو او باروړونکو خانو د وښو او د لښکر لپاره د خوراک څښاک د سامان کمی ورپېښه نه وه. د هغې سیمې مسلمانانو د هر څه بندوبست کړی و. د خالد رضی الله عنه لاره کومه بله وه. هغه له اوبله څخه لږ لرې د کنډوالو له نږدې څخه تېرېده. مخامخ یو آس سپور په ډېره تیزۍ سره را روان و او د ده خواته راتلو. خالد رضی الله عنه خپلو 2 ساتونکو ته وویل چې هغوی دې مخکې لاړ شي او ودې ګوري چې دا څوک دی. ساتونکو آسونو ته پونده ورکړه او راتلونکی سپور یې په لاره کې ولید.
هغه سواره آس ونه درولو. دواړو ساتونکو خپل آسونه د هغه د آس څنګ ته کړل او له هغې سره یو ځای راغلل. له لرې څخه یو ساتونکي وویل د مثنی بن حارثه پیغام یې راوړی دی. د مثنی قاصد خالد رضی الله عنه ته نږدې راغی او ویې ویل د فارس یو تازه دم لښکر د معقل د سیند په غاړه دمه کړې ده. د شمیر اندازه یې نشته. ستا او د مثنی له لښکر څخه د هغو شمیر 8 چنده دی. د فارس تښتېدلي سپاهیان هم له هغو سره یو ځای شوي دي. خالد رضی الله عنه پوښتنه وکړه مثنی چیرته دی؟ قاصد وویل فارسیانو ته مخامخ. مثنی حکم ورکړی دی چې کوم سپاهي دي شاته نځي او موږ فارسیانو ته دا تاثر ورکوو چې موږ د خپل لښکر اوله ډله یو. مثنی پیغام را کړی دی چې ژر راورسېږئ. خالد رضی الله عنه د خپل فوز رفتار تیز کړ او مخه یې هغې خواته کړه چیرته چې مثنی بن حارثه و. د خالد رضی الله عنه پوځ د مثنی له سورو سره یو ځای شو. خالد رضی الله عنه له ټولو څخه مخکې د دښمن اندازه واخیستله. هغه له مثنی بن حارثه سره په یو اوچت ځای کې ولاړ و. دښمن د جنگ تیاریانې مکملې کړې وې. خالد رضی الله عنه مثنی ته وویل فارسیان غواړي چې موږ ورسره مخامخ جګړه وکړو. ویني ابن حارثه هغوی سیند خپل شاته پرېښی دی. مثنی بن حارثه وویل دا فارسیان یوازې مخامخ جګړه کولی شي. ما ته د هغو له یو قیدي څخه معلومات شوی دی چې د هغو 2 سالاران کوم چې موږ د هغو په خلاف جنګېدلي یو ژوندي شاته راغلي دي. د یوه نوم قباز او د دویم نوم انوشجان دی. هغو به خپل سالار ته ویلي وي چې زموږ د جنګېدو انداز څنګه دی. د دې لپاره هغو خپله شا له موږ څخه داسې خوندي کړې ده چې خپلې شاته یې سیند پرېښی دی. زیات فکر مه کوه، زه د هغو په ضد د مځکې له لاندې څخه جنګېدلی یم. خالد رضی الله عنه وویل الله جل جلاله دې تا په خپل رحمت کې وساتي. ابن حارثه الله جل جلاله له تا سره دی. ما دا هم لیدلی دي چې موږ له سیند څخه نشو تېرېدلی. مثنی بن حارثه وویل د الله جل جلاله نوم واخله ابن ولیده. زما هیله ده چې د هغو صفونه په دې توګه ګډ وډ کړو چې موږ ته د هغو له څنګونو څخه د مخکې تګ او له شا څخه په هغو باندې د بیرته راتلو موقع ترلاسه شي. زموږ سواره په یو ځای باندې د درېدو جګړه کوونکي نه بلکې دا په ګرځېدو را ګرځېدو جګړه کوونکي دي. هغو د فارسیانو له لاسه ډېر زخمونه خوړلي دي. وروره هغوی څرنګه غلامي لیدلې ده. د فارس د اورپرستو د دې سیمې مسلمانان د ژوندي پرېښودلو له حق څخه محروم کړي وو. خالد رضی الله عنه وویل موږ د زردشت هغه اور یخوو. ابن حارثه د کوم چې دوی عبادت کوي دوی به په خپله قبلوي چې د عبادت لایق یو الله جل جلاله دی. د چا په لاره کې چې موږ د ځانونو د قربانولو لپاره راغلي وو. راشه زه ډېر انتظار نشم کولی. دوی چې په څه توګه تم شوي دي له دې څخه ښکاري چې دوی احتیاط کوي او په هغو باندې زموږ رعب او تاثیر ناست دی. ته له خپلو سورو سره په زړه کې اوسه. مورخینو لیکلي دي چې خالد رضی الله عنه ډېر فکر وکړ چې په څه توګه هغه ته د چلونو چلولو موقع په لاس ورشي. مګر د ایرانیانو سالار قارن بن قریانس پوه سړی و. هغه ته معلومات شوی و چې خالد رضی الله عنه په څه ډول جنګېږي. قارن خپل ماتې خوړلي سالاران قباز او انوشجان په څنګونو کې پرېښودل او خپل لښکر یې مخې ته بوتلو. د هغه لښکر خپل ځان ته یو شان او شوکت و. معلومات کېدلو چې د کوم شهنشاه پوځ دی. د هغو تر قدمونو لاندې ځمکه خوځېدله. دلته د مسلمانانو سرخندونکي وو. په ظاهري توګه د هغو هیڅ شان نه وه. د ایرانیانو پر تله د مسلمانانو وسله هم لږه ښکارېدله. کالي هم همداسې وه او د هغو شمیر د ایرانیانو په مقابل کې ډېر لږ وه. خالد رضی الله عنه خپل پوځ ته د پرمختګ حکم ورکړ. نو د زرګونو قدمونو له غږ او د آسونو د سمونو له غږونو سره د طیبې کلمې ویلو څه بل شان تاثر پیدا کولو. دا پوځ ستومانه وه او زرتشتان تازه دمه وه. کله چې د دواړو پوځونو په منځ کې لږه فاصله پاتې شوه نو خالد رضی الله عنه خپل پوځ ودرولو. مثنی بن حارثه له خپلې سورې ډلې سره د هغوی شاته وه
په ښي او چپې خوا کې د خالد رضی الله عنه مقرر کړی شوي 2 سالاران عاصم بن عمر او عدي بن حاتم وو. د هغه وخت د جنگونو د رواج مطابق د زرتشتانو سپه سالار مخکې راغی او هغه مسلمانان د ځانګړې سیالۍ لپاره راوبلل. هغه د دواړو پوځونو منځ ته راغی او په پارونکي غږ سره ویل د مدینې کوم اخوال زما مقابلې ته راتلی شي، زما مقابلې ته راتلونکی والا دی، دا فکر وکړي او رادي چې د فارس د شهنشاه سپه سالار یم. خالد رضی الله عنه خپل آس راووست او غږ یې وکړ زه ستا مقابلې ته راتلونکی یم، قارن راشه او د خپل سالار هرمز د وژل کېدو انتقام واخله، زه یم د هغه قاتل. خالد رضی الله عنه لا تر اوسه پورې له قارن څخه لږ لرې و چې له شا څخه یو آس په تیزۍ سره راغی او د خالد رضی الله عنه له څنګ څخه تیر شو. دې آس سواره وویل شاته اوسه ابن ولیده، د اورپرستو دا سالار زما ښکار دی. خالد رضی الله عنه ولیدل هغه یو مسلمان سپور معقل بن الاعشاب، هغه په پهلوانۍ او تورې وهلو کې مهارت او شهرت درلود. دا د ډیسپلین په خلاف و چې کوم سپاهي یا سپور په خپل سالار باندې لوړوالی حاصل کړي، مګر هغه وخت داسې و چې بنده او څښتن محتاج او غني یو شی و. سپاهي او سپور د جنگ په مقصد پوهېدل، کومه جذبه چې په سپاهیانو کې وه هغه په سالارانو کې هم وه. معقل بن العشا دا ونشو زغملی چې د هغه یو سالار د اورپرستو په لاس زخمي شي. خالد رضی الله عنه د خپل لښکر په جذبه پوهېدلو، هغه ودرېد. هغه د خپل دې سپور د جذبې د وژلو کوښښ ونه کړ. د معقل د آس رفتار تیز و. آس د ایرانیانو له سالار قارن بن قریان څخه مخکې لاړ. معقل مخکې لاړ، آس یې راتاو کړ او قارن ته یې غږ وکړ. قارن له مخکې څخه توره په لاس کې اخیستې وه، د هغه په سر باندې د زنځیرونو خود و او د هغه پورتنۍ برخه په زرې کې وه. د هغه په زنګنونو او پونډیو باندې د پریړي څرمنې خول خور شوی و. د هغه په څیرې باندې د انتقام په ځای د تکبر تاثرات و، لکه څرنګه چې د اوسپنو او څرمنې دا کالي هغه د مسلمان له تورې څخه ژغوري. قارن د خپل آس واګې ته چټکه ورکړه. د دواړو آسونو د یو بل چار چاپیره یو 2 چکره ولګول او مخامخ راغلل. معقل په ډېر جګ غږ وویل ای د اور عبادت کوونکه، زه سپاهي یم، سالار نه یم. د قارن بن قریانس په څېره باندې د کبر آثار نور هم زیات راښکاره شول. د دواړو آسونه د یو بل لوري ته مخکې شول. د هغو د سورو تورې اوچتې شوې. په لومړي ځل تورې له یو بل سره په ټکر شوې او دواړه سواره شاته شول. آسونه یو ځل بیا د یو بل لوري ته راغلل. تورې یو ځل بیا په هوا کې سره ټکر شوې. دواړو سورو په یو بل باندې وارونه کول. اخري ځل قارن توره اوچته کړه. معقل د هغه وار د مخنیوي په ځای د هغه تخر ګلوڅ ولید، نو توره یې د برچې په څیر د هغه په تخر کې په دومره زور سره ووهله چې توره د قارن په وجود کې تر لرې پورې ننوتله. د قارن په همغه لاس کې توره وه چې د هغه له لاس څخه ولوېده. قارن په آس باندې یوې خوا ته کوږ شو. معقل اوس د هغه غاړه ولیدله، له کوم څخه چې د قارن د اوسپنې د خود زنځیرونه لرې شوي وو او لاندې زړېدل. معقل په پوره طاقت سره په غاړه داسې وار وکړ چې له تکبر او فخر څخه جګه غاړه پوره پرې شوه. د مسلمانانو له لښکر څخه د شاباسي او خوښۍ او د الله اکبر نارې د تالندې په څیر راوچتې شوې. د قارن بن قریانس سر په ځمکه پروت و. د هغه د زنځیرونو لاندې د هغه د حیثیت مطابق د 100,000 درهمو د ملغلرو او غمیو والا خولۍ و. همداسې خولۍ د هرمس په سر هم و. د قارن نور وجود له آس څخه راځوړند شو، مګر د هغه یوه پښه په رکاب کې ونښته. معقل د قارن آس ووهلو. آس د قارن وجود پر راښکلو سره د دواړو پوځونو په منځ کې له ولکې څخه ووتلو او په منډو شو. د ایرانیانو په لښکر باندې د مرګ
شریعت غږ راډیو درنو اورېدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینهوالو، دا وه د ویستلي توري ناول شپږ پنځوسمه برخه چې ما عتیش اخندزاده د روضة الله مومن په همکارۍ تاسې ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې چې موږ ستاسې په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مو سپارو. تاسې د راتلونکې برخې څو په زړه پورې او جالبې صحنې واورئ. ښه شپه، ښه خوبونه. د ورپرستو له صفونو څخه دوه آسونه مخکې راغلل. له هغه دوو څخه یو آس پور غږ وکړ: څوک زما مقابلې ته راځي؟ زه د خپل سپه سالار د وینو انتقام اخلم. خالد رضی الله عنه د دښمن د غږ ځواب داسې ورکړ: زه یوازې د دواړو لپاره کافي یم. هغه رابلونکي دواړه ایراني سالاران قباز او نوشجان وو. خالد رضی الله عنه ولیدل چې دا دواړه سواره چې د هغه له څنګ سره تیر شول او د دښمن مقابلې ته لاړل، د هغه د لښکر د ښي او چپو څنګونو سالاران عاصم بن عمر او عدي بن حاتم وو. خالد رضی الله عنه چې کله ولیدل چې د زرتشتانو سپه سالار ووژل شو او له هغو څخه وروسته هغه دوه سالاران هم کومو چې خپل لښکر په منظمه توګه جنګولو ووژل شو، نو خالد رضی الله عنه خپل لښکر ته د حملې حکم ورکړ. خالد رضی الله عنه چې له خپل لښکر سره د سپاهیانو په څیر و د دښمن په ضد جنګېدلو، درک یې کړه چې د اورپرستانو حالت مخ په خرابېدو دی. هغو چې په کوم شدت سره د مقابلې او ځوابي حملو پیل کړی به، په هغه شدت کې له ورایه کمی نظر ته راغی. خالد رضی الله عنه خپل سالاران راوغوښتل. له هغه څخه مخکې هغه د غنیمت د مال د یو ځای کولو حکم ورکړی و. خالد رضی الله عنه خپلو سالارانو ته وویل: زموږ مشکلات اوس پیل شول. موږ په دې وخت کې د دښمن په ځمکه ولاړ یو. د دې ځای ونې او د دې ځای تیږې او د دې خاورې ذره ذره زموږ دښمنان دي. ورتشیر دروازهوان ته وویل: سالار اندرز غر فورا راوغواړه او له قومندان څخه یې پوښتنه وکړه: څه دي له هغو سره؟ کښېنه او ما ته ووایه. قومندان ځواب ورکړ: زموږ په مقابل کې له هغو سره هیڅ هم نشته. په هغو کې د جنګېدو جذبه ده. ما د هغو نارې اورېدلې دي. هغوی په نارو کې خپل الله جل جلاله یادوي. ما په هغو کې د خپل دین لیونتوب لیدلی دی. هغوی په خپل عقیده کې ډېر کلک دي او همدا د هغو طاقت دی. د حماسو تمځای د اسلام د ځلانده تاریخ له زرینو کرښو تاریخي ناولونه او داستانونه هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدل مه هېروئ. د حماسو تمځای